یو ډیره جالبه او عجیبه ویډیو تاسو سره شریکوم چې یو خور خپل پنځورونو سره واده کړی دی. دا واقعیا د ویډیو چرته مخې ته راغلی ده. تاسو سره ټول تفصیل شریکوم، موږ سره د ویډیو تر اخره پاتې شئ. قدرمنو، دا واقعیا په هندستان کې مخې ته راغلی ده او دغه علاقې دغه جینۍ وایي چې دا زموږ په خلکو کې یو عام رواج دی. دا هیڅ کومه بده خبره نه ده. موږ خپل ورونو سره ودونه کوو. هغه دا وایي چې زموږ په علاقه کې دا رواج ځکه دی چې زموږ د پلار نیکه کوم جایداد دی، نو زموږ مشران دا سوچ کوي چې دغه جایداد او دغه مال بل چاته منتقل نشي، په خپل کور کې پاتې شي. نو د دې وجنه دی جینۍ دغه خپل پنځورونو سره واده کړی دی. دا جینۍ وایي چې زما یو زوی هم دی، خو دا هم ورته معلومه نه ده چې دا د کوم ورور نه پیدا شوی دی، او دا هم وایي چې دغه ټول ورونه ما سره ډیره زیاته مینه کوي او هر یو ما خپل ښځه ګڼي. یقینا چې دا یو ډیره دردونکی افسوسناک عمل دی. که موږ تاسو وګورو نو الحمدلله موږ تاسو مسلمانان یو او زموږ ستاسو دین د داسې کارونو نه په کلکه باندې منع کړی دا، او دا یو حرام کار بلل شوی دی، بلکې په اسلام کې د داسې کولو هیڅ جواز نه پیدا کیږي. خو دا خلک چې بې مذهب دي، بې دین دي او د یو داسې مذهب سره تعلق ساتي چې په هغې کې دغه کارونه ټول روا دي. الله تعالی دې دوی ته هم هدایت وکړي، ځکه چې دوی هم انسانان دي. قبر ته به ځي او الله پاک ته به جواب ورکوي، نو الله پاک دې د دوی په حال هم رحم وکړي. دا خلک د هندوستان په یو زرعي علاقه کې آباد دي او دوی وایي چې زموږ په علاقه کې د خویندو ورونو سره واده کول او د ورونو خویندو سره واده کول کومه بده خبره نه ده، او دوی دا د خپل علاقې دپاره یو رسم او رواج ګڼي. دا یو تازه خبر ویډیو چې تاسو سره مو شریکه کړه. زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. وخت په وخت په تاسو له همدغسې نوو حالاتو او معلوماتو خبرېږئ. خوشحاله اوسئ. تر بیا مو په الله سپارم. بریالي اوسئ.